القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. زرد چې وبوینا پوهان له خلکو چې څه شی وګرځول دی، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان د قبله د دې څخه هغه څخه چې ودی په هغه باندې، یعنی کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مکی شریف څخه مدینه منورې ته تشریف راوي، تر 14 یا 19 میاشت پورې د بیت المقدس په لور المنځ کاوه. وروسته مامور سول چې د کعبه شریف په لور خپل مخ وګرځوي، یعنی د بیت المقدس د خوا څخه. دلته يهودان او مشرکان، منافقان او ځینې ضعیف الاعتقاد مسلمانان په اندیشنو او شبهو کې ولوېدل او د مخالفانو په ټوکو او مسخرو لاسونه پورې کړل او داسې به ویل دوی خو تر اوسه پورې د بیت المقدس په لوري چې د ټول انبیاو قبله وه لمونځ کاوه، نو اوس په دې څه وسول چې دغه پخواني انبیاو قبله یې پرېښول او د کعبې په لوري باندې مخ وګرځاوه. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وایه یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته چې الله لره دی مشرق او مغرب، یعنی بلکې ټول جهان هدایت کوي هغه چاته چې اراده د هدایت وکي طرف د لارې سمې ته، یعنی چې اسلام دی. یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه ناپوهانو ته ووایه چې نه موږ د یهودانو له عداوت او نه د بل کوم نفسانی تعصب د عمله او نه د خپل شخصي رای د متابعت خپل قبله بدله کړې ده، بلکې موږ یوازې د الله تعالی جل جلاله د فرمان په اثر چې زموږ د حق دین اساس دی دا قبله بدله کړه. تر هغه وخت پورې چې موږ مامور وو چې د بیت المقدس په لوري باندې لمونځ وکړو، نو موږ هغه حکم ومانه. او اوس چې مامور سو چې د کعبه شریف په لوري باندې مخ وګرځوو، نو موږ د زړه د کومې دا حکم هم ومانه. نو د دې په نسبت زموږ څخه دا سپوښتنې او پر موږ دا راز اعتراضونه کول سخت حماقت دی. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسل عليكم شهيدا. او هم داسې یعنی لکه چې هدایت مو درته کړی دی، ګرځولي یاست موږ تاسې یوه ډله غوره د پاره د دې چې سي شاهدان په نورو خلکو، یعنی د جزا په ورځ د انبیاو لخوا، او چې سي محمد رسول د الله صلی الله علیه وسلم پر تاسو باندې شاهد ای محمدي امته. یعنی هم هغه چې کعبه ستاسو قبله ده او د ابراهیم علیه السلام قبله ده او له ټولو قبلو څخه افضل ده، همدا راز می تاسو هم له ټولو امتونو څخه افضل او تاسو رسول می الله جل جلاله وای هم له ټولو نبیانو او رسولان څخه اکمل منتخب او غوره کړی دی، چې د دې فضیلت او کمال سبب څخه تاسو د نور ټولو امتونو په مقابل کې داسې شاهدان چې مقبول شهادت وي منل کیږي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسې په عدالت او صداقت شاهدي ورکوي په ورځ د محشر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. او نه د ګرځولې موږ دا قبله هغه چې وې ته، یعنی په خوا له هجرت څخه په هغې باندې مګر د پاره د دې چې موږ معلوم کړو هغه څوک چې پیروي کوي د رسول د هغه چا چې بیرته ګرځي په پوندو خپلو، یعنی کفر ته. یعنی اصلي قبله خو همدغه کعبه ده چې د ابراهیم علیه السلام
د زمانې راهیسې پاته ده د څو ورځو د مخې چې ستاسې قبله بیت المقدس ټاکلې او مقرره سوې وه یوازې د امتحان دپاره وه چې څوک له تاسې څخه امر منونکی پاته کیږي او څوک مخ اړوي او هر څوک له دوی څخه چې پر ایمان باندې قائم پاته دی د هغوی درجې لوړې دي. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله او بېشکه دوی دا ګرځېدل یعنی کعبې ته خامخا ډېر درانه مګر نه دي درانه په هغو کسانو چې سمه لار ورته ښوولې ده الله جل جلاله. یعنی لومړی زموږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دپاره بیت الله شریفه قبله مقرره سوې وه، بیا د څه وخت دپاره د امتحان په توګه بیت المقدس قبله مقرره سول او ټول پوهیږي چې امتحان په هغه شي کې وي چې په نفس باندې دروند وي. نو پاک الله جل جلاله فرمایي چې بېشکه د کعبې شریفې په ځای بیت المقدس قبله ګرځول په خلکو ښه ونه لګېدل، په عوامو مسلمانان د دې سببه چې هغوی عموما عرب او قریش او د کعبې شریف په افضلیت معتقد وه. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.